السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ساسرور حسن شاهد یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. خو ګمړګرو چې تاسو د عکسونو فایډټ کولو باندې نه پوهیږئ نو په نن ویډیو کې تاسو لپاره ما یو داسې د کمال اپلیکیشن راوړی دی چې په دې کې تاسو بغیر د ایډیټینګ نه ډایرکټ ډیر زیات زبردست عکسونه جوړولای شئ. څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري چې دا یو داسې کیمرا اپلیکیشن دی چې په دې کې صرف تاسو خپل یو وی ګوتې په مدد سره به دا رقم خپل سکرین پوش کوئ او دې باندې به مختلف کلرونه بدلیږي او تاسو ډیر زیات زبردست عکسونه چې کوم دی په دې باندې ویستلی شئ او که تاسو په دې باندې تصویر وباسئ نو هغه تاسو بیا وروسته هم په دې کې ایډیټ کولی شئ. په دې کې ډېرې زیاتې فلټرې دي ورسره سموث آپشن دی داسې پکې نور ډېر زیات افیکټس دي او دا ټول چې کوم تاسو په خپلو عکسونو باندې استعمالولی شئ. نو په دې کې به تاسو څنګه زبردست عکسونه جوړوئ دا کوم یو اپلیکیشن دی دا به تاسو ته چېرته میلاو شي دغه ټوله طریقه به سټپ بای سټپ تاسو ته ښایم. ور دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړی دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. نو فرسټ اف آل به تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کړئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې زموږ ویډیو په فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي او د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولی شئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ بیا به څوک سمپل دا اپلیکیشن به دا رقم اوپن کړئ. تاسو ته ښکاري مطلب که زه غواړم چې زه په دې کې یو تصویر وباسم هغه تصویر به زه وروسته ایډیټ کړم یا ډایرکټلی چې کوم دی زه هم دلته ایډیټ کولی شم. تاسو به سایډ ته دلته که تاسو ویډیو جوړوئ د هغې لپاره دلته شارټ چې کوم دی هغه هم تاسو له آپشن درکړی ورسره ویډیو آپشن چې کوم دی تاسو له هم درکړی ورسره دلته ایموجي آپشن چې کوم دی تاسو دلته هم درکړی دی. نو زه به سمپل دلته په دې سټارټ نشان باندې کلیک کوم. تاسو ته ښکاري په دې کې دننه ډېرې زیاتې آپشن چې کوم دی تاسو ته میلاویږي که تاسو غواړئ چې یو داسې تصویر وباسئ چې په هغې کې مطلب تاسو چا تصویر وباسئ د هغه په مخ باندې داغونه را نه شي یا په نور باډي باندې داغونه را نه شي چاپونه پرې را نه شي. تاسو به سمپل دلته په سموث باندې کلیک واخلئ او دلته چې کوم لاین تاسو له درکړی دا لاین به تاسو پول ورسوئ نو ډېر زیات زبردست عکس چې کوم دی تاسو به دې په مدد سره بیا ویستلی شي او بالکل به په هغې کې دغه رقم په مخ باندې داغونه یا داسې څه نه راځي. دې نه وغیره په دې کې نورې هم داسې ډېرې زیاتې آپشن دي دا ټولې چې کوم دی تاسو په خپل تصویر کې دغه رقم اپلای کولی شئ بالکل په یو کلیک سره. د دې نه وغیره که تاسو په دې کې دلته وګورئ زه تاسو ته طریقه ښایم نو تاسو ته به نور هم دغه رقم ډېر زیاتې آپشنې میلاو شي. دلته سایډ ته تاسو په فلټر باندې کلیک واخلئ دلته تاسو ته ښکاري کله هم تاسو په فلټر باندې کلیک کوئ نو په دې کې به ډېرې زیاتې فلټرې چې کوم دی تاسو ته میلاو شي او تاسو چې په کم یو فلټر باندې هم کلیک اخلئ نو اټومیټیکلی ستاسو د موبایل کیمرا چې کوم ده به اکشن کار شروع کوي او تاسو په دې کې ډېر زیات زبردست عکسونه ویستلی شئ. تاسو ته ښکاري مطلب زه غواړم چې په دې یو فلټر کې یو تصویر وباسم نو تاسو ته ښکاري تصویر ما په دې کې ویسته دا بیا وروسته هم تاسو په دې کې ایډیټ کولی شئ. دا به تاسو څنګه ایډ کوئ د هغې لپاره به سمپل دلته لاندې تاسو ته ښکاري په ری ټچ باندې به تاسو کلیک واخلئ نو تاسو تصویر به دلته راشي. دې نه وغیره که تاسو دلته بیا په سموث باندې کلیک اخلئ ورسره راشن په نورو شیزونو باندې کلیک کوئ دلته لاندې که تاسو په فلټر باندې کلیک کوئ نو دلته هم تاسو خپل تصویر چې کوم دی ډېر زیات زبردست جوړولی شئ. تاسو ته ښکاري ما په فلټر باندې کلیک واخیستلو چې اوس په کم یو فلټر باندې هم کلیک اخلم نو تاسو ته ښکاري زموږ تصویر د دې سره څومره زبردست جوړیږي او بالکل په یو کلیک باندې زه په دې کې یو زبردست عکس چې کوم دی هغه جوړولی شم او ورسره ډایرکټلی چې کوم دی زه په دې کې هم زبردست عکسونه جوړولی شم. بالکل په یو کلیک سره تاسو چې لاندې په کم یو تصویر باندې هم کلیک اخلئ نو ستاسو تصویر به هماغه شان کېږي ډېر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو په دې کې زبردست عکسونه جوړولی شئ. تاسو ته ښکاري څومره زبردست عکس د دې نه جوړ شو بالکل په یو کلیک سره او په دې کې چې کوم دا نور دي دا که تاسو په دې کې ډاونلوډ کړئ نو بیا به نور هم ستاسو دغه موبایل چې کوم دی دا به زبردست عکسونه وباسي. نو ډېر زیات کمال اپلیکیشن دی او ډېرې زیاتې آپشن تاسو ته په دې کې میلاویږي څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري او دا ټولې تاسو په دې کې استعمالولی شئ. نو که ستاسو دا ویډیو خوښ شوي دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.